نننۍ چې کوم زمونږ مکالمه ده او غواړو دا چې په هغې باندې خپل فکر خپل خیالات چې کوم دی د یو بل سره ګډ کړو شریک یې کړو نو هغه دی د پښتنو تاریخي تجارتي لارې چې کوم د دی د اقتصاد او د تجارت د زرګونو کلونو نه د رزق وسیله وه خپلې خبرې له به موږ راځو خو د هغې نه وړاندې تاسو دا یاد ساتئ فیډل کاسترو یو خبره کړې ده هغه وایي چې که په نړۍ کې ته هر یو ازم راولي هر یو نظام راولي خو د انسانانو د رزق مسله به پکې حل کې د وګړو د اقتصاد مسله به پکې حل کې که دا مسله ته حل نه کړي نو هر یو نظام چې کوم دی دا بستانه ناکامۍ ته ځي په دې ساینسي عصر کې په دې 20مه پیړۍ کې هم تاسو به ګورئ چې هغه ځواک چې کوم دی په نړۍ کې پیاوړی دی چې د چا اقتصاد مضبوط دی د چا معیشت مضبوط دی په دې ټولنه کې هم ګورئ زمونږ ټول چې کوم سماجي رشتې دي چې د هغې سره پیداواري رشتې هم تړل شوي دي دا هم تغییر خوري بدلون ته روانې دي چې په دې ټولنه کې څومره څوک د ثروت سړی څومره د ښه پنګې سړی د سرمایې سړی نو هغه ته خود به خود یو مقام چې کوم دی په دې ټولنه کې حاصلیږي خو که د دغه اقتصاد شاته د دغه معیشت شاته صرف د زر هوس نه د پیسې هوس نه بلکې د هغې شاته د قام فکر پروتي د ملت فکر پروتي د وطن فکر پروتي نو دا سرمایه دا اقتصاد دا به ډېر ګټور ګرځي دا ډېر مبارک ګرځي دا ډېر بې اعلی او برتر چې کوم دی دا ګرځي په ټوله نړۍ کې په دې نږدې وخت کې زموږ ستاسو په دې زمانه کې شوروي اتحاد مات شوی دی یو اس اس آر او که کیپیټلیست قوتونه د نړۍ دا چا چیلنج کړي دي یا مقابلې له په حقیقت کې راغلي نو دې وخت کې هېڅوک د هغې مقابله کې نشته برتري د هغې راغلې ده نو دا صرف همدغه یو قوت چې موجود و خو چې کله هغه قوت هم د سیاسي کمزورو سره سره اقتصادي کمزورو ته لاړی په پیټرزبرګ کې او دغه رنګې په لیلنګراډ کې د شوروي اتحاد چې کوم ساینسدانانو نو دی به مزدورۍ ته ناست په چوک کې به ناست اقتصادي بدحالي راله څه کم 6,000 اټم بمونه چې کوم دی دا د شوروي اتحاد سره سنبال پراته وو او چې کله اقتصادي زوال رالی نو اټم بمونه چې کوم دی دا کم ځواک نشي بچ کولی کم ریاست نشي بچ کولی او قام ښه ډول بچ کولی نشي نو دا تجارتي لارې زمونږه دا په ظاهره باندې بدبختي دا ده چې پښتنو ته موږ خبره کوو یو المیه دا ده چې قامي خبره قامي مسله اجتماعي مسله دا د پښتنو حافظه چې کوم دی دا راکاږي نه دا داسې په هوا کې په سر باندې د دوی تیریږي که شخصي ګټو له خبره راله ذاتي ګټو له خبره راله ذاتي تاوان له خبره راله نو بیا مطلب دا دی چې په یو پوله باندې پښتون 10 در وژني او 10 تان هم وژني په دې وخت کې چې زمونږ کم قامي سوال دی د پښتون نیشن د دې خاورې او د هغې لاندې کم زمونږ بنیادي قامي اهداف دي قامي ستونزې او مسلې دي نو دا د لارو مسله چې کوم ده د دې پښتونخوا وطن دا په دغه مسایلو کې د ټولو نه لویه مسله ده قامي مسله ده او بدبختي څه ده ډېر کم سیاستمدار چې کوم دی دا به تاسو ته په دې غږېږي ډېر کم دانشوران به تاسو ته په دې غږېږي ډېر کم شاعران چې کوم دی د هغې په شعر او ټپه کې چې کوم دی دا ځای به ځای کېږي او بیا که موږ دې له راشو چې د سیاسي ګوندونو منشوري تګلارې نو بیا که تاسو وګورئ یعنې دا بیخي په چیلنج څه موږ وایو بل څوک یې ثابتولی شي هم منو بې خو د لارو د تجارت او د اقتصاد مسله د پښتون قام دا صرف او صرف د عوامي نشل پارټۍ په منشور کې شامله ده په رسمي توګه باندې د 2040 چې کومې ټاکنې وي او پاکې کم بنیادي نکات وو
نو په هغې کې باضابطه چې کوم دی دا خبره ورځې کړې شوې وه چې د پښتنو کومې 14 لویې تجارتي لارې دي که عوامي نشلګون له واک رالې نو دا لارې به په دوامداره توګه باندې چې کوم دی ازادي ساتلی کېږي تش ازادول هم نه تاسو ګورئ که نه په تورخم کې یو پټاخه خلاصه شي بس کاروبار بند تورخم بند چمن بند خندا د خندا په دې روزګار پسې په واګه کې یو ورځ چاودنه وشول او څه کم 200 کسان دا پکې ووژل شو هم په هغه مازدیګر باندې په واګه کې چې کوم دی دی بیا اتڼونه تابیا کړه په زیره دی چې د واګه لار تړل شوې دی خپل اتڼ تابیا کو او څه ویل دا موږ دشمن ته ښایو چې ته موږ په چاودنو نشي راولې یعنې دا هغه دوه رویې دي هغه ځای کې مورچه جوړېده تورخم بند شو هلته کې چې کوم دی تار لګېدو چمن بند شو نو پښتون قام په دې وخت کې د اقتصاد په بهیر کې چې کوم دی دا په شکنجه کې ښکیل دی وګیر دی د دې سه یو بله سیاسي خبره تړلې تاسو یاده ساتئ او زمونږ بدبختي دا ده چې په دې باندې موږ ډېره کمه خبره کوو زمونږ د قامیت د سوچ خلک چې کوم دی هم په دې باندې لا کلیر نه دي د قام پیژانګلو چې کیږي د قام تعریف او تعبیر چې کله کیږي نو د قامیت په توکو کې یو مهم توکی دا دی چې قام به کمی قامیت به د یو قام څنګه را جوړیږي یو توکی یو عنصر یو جز دا دی چې دا قام به په د خپله جغرافیه کې شریک اقتصاد لري شریک اقتصاد دا ورځ په نشرال کې غونډه وه دا ټول شاعران او دانشورانو ته ناستو په قامیت خبره وه ما زه صرف د قامیت په اقتصاد په ډېر ټکي درته خبره کوم بیا ډېر ملګري زما خواله وروستو راغلل ویل د قامیت په دې جز ویل موږ ویلې دا یاده کړې م ده خو ویل پې داسې ودرېدلي نه چې د شریک اقتصاد معنی څه ده یعنې قام چې ته جوړې د هغه لپاره چې کم اجزا پکار دي کم لوازمات پکار دي نو د 14مې پیړۍ نه تر اوسه پورې چې قام د څومره ارتقا نه راتېر شوی دی څومره پړاوونه دی توی کړي دي چې قام څنګه قام کیږي ولس څنګه ولس کیږي نو یو د هغې دپاره په لوازمو کې لازمه دا ده چې د دې قام په منځ کې به شریک اقتصادي شریک اقتصاد د نیشنالیزم دا فلسفه جدیده مفکوره چې کوم ده دا خو بنیادي طور د مارکیټ په بنیاد جوړه شوې که نه چې کله کالونیزم راتللو نو آبادیات جوړېدل قبضهګیري راتله د قامونو نو تجارتونه راتلل شریک منډیانې مخې ته رالي شریک اقتصاد مخې ته راتللو مختلف النسل خلک مارکیټ ته رالي او د هغې سره سره چې کوم دی د ژبې ضرورت هم ورته پاتې شو نو د ژبې دا مسله نه ده دا هم د اقتصاد سره ګورې تړلې ده قام هغه دی چې شریکه ژبه لري هسې ژبه لري ژبه چې د اقتصاد سره ونه تړي ستا په ژبه څوک څه کوي ستا په پښتو باندې د پاکستان په دفتر کې یو بابوم نه برتي کېږي څه کوي په پښتو باندې څوک ته دا ژبه د اقتصاد سره وتړه د ټکنالوژۍ سره وتړه د جدت سره وتړه ځکه د قامیت بنیاد دا دی چې ته ژبه د مارکیټ ژبه کې به روغاني بابا یو وخت کې دلته ګیلمجم یې ورته ویل دلته پېښور ته رال په کابل کې لانجه جوړه شوه نو ګیلمجم شمال خلک چې کم دی مطلب دا ډېر تعلیم یافته دي ډېر متمدنه دي او د هغې هغه منطقي جغرافي جګړه هم کمه لیدلې ده نو د دې مشکلاتو خو هغه شانته که هغې مقابل نو رال دلته پېښور ته نو هغه لکه پارسیوانو فارسي ژبه به یې ویله او ډېر په لوی کچ رال دا تقریبا 96 97 کې که پېښور کې څوک وو دا مارکیټونه دا پارکونه د هر څه چې کوم دی د دغه ګیلمجمرو تر سرو به ډکې وي ګرځېدل به بازار ته آزاد هر څه دلته د پېښور دوکاندارانو بله به چې رال نو دی په پارسۍ نه پوهېدل او هغوی پښتو نه شوه ویلې نو د پېښور دوکاندارانو پارسي زده کړه پارسي د مارکیټ د ضرورت په بنیاد د ګاګ د ضرورت په بنیاد یعنی ژبه د پارسۍ دا د مارکیټ ضرورت شو نو ستا د پېښور دوکاندار هم پارسیوان کېدلو ژبه یې زده کوله یعنی دا توکی ته د پامه نشي ورکولی نو یو ولس چې قام کیږي دا به شریک اقتصاد لري شریک اقتصاد دا د قامونو په منځ کې د ژوند د بقا راز هم دی او د هغې سره سره د دی د قامیت د تړون راز هم په دې کې تړلی دی نو ګوره
د قامیت په حواله دا یو خبره یاد ساتئ، دا یو اضافي ده د دې موضوع نه. پښتانه د قام کېدلو ټول صلاحیتونه، ټول توکي، ټول جزئیات دا لري، خو پښتانه قام نه دی، لا قام شوی نه دی، بلکې موږ د قامیت په دې پړاوونو کې لا په ارتقایي مرحلو کې لامبو وو، ټاټۍ وو، ځوړندي، کله ښکته او کله پورته او لا رواني چڼېږو، لا چڼ لګېدلی دی چې هر څومره وخت دی چڼ واخیستو، هر څومره زمانه ووته. نو پښتانه صلاحیت لري چې دا پښتانه یو قام شي، خو قام نه دی، د قامیت معراج ته لا نه دي رسېدلي. ولې نه دي؟ ځکه شریکه جغرافیه پکار ده. جغرافیه ستا ټوټې ټوټې پرته ده. شریکه ژبه پکار ده. د ژبې حالت خو دا دی چې په 2012 کې قرارداد پاس شوی دی او مورنۍ ژبه چې کوم دی دا په دې وطن کې نن هم په سکول کې څوک نه مني، ژبه هم د منځه تلي. بیا سیاسي کوم تغیرات چې په دې جغرافیه کې راځي نو د قام واک پکار دی، اختیار پکار دی. پښتون قام بلواکه دی په دغه اختیار کې، او شریک اقتصاد ولا پکار دی. نو شریک اقتصاد دی لزه تاسو له راځم چې پښتون قام، پښتون ولس، پښتنه جغرافیه دا ډېر په ساینسي هنر باندې ماته کړی شوې ده. داسې ټیک ده، کوششونه به کوو، مایوسي به هم نه کوو، دمه کېږو به هم نه، ستړي کېږو به هم نه، خو دا مسله څومره ژوره ده، څومره دننه ده چې دومره ژورتیا ته موږ دې مسلې ته نه وځو که نه، نو ته د قام د مسلې ادراک نشي کولی. او چې ته د قام د مسلې ادراک ونه کړې، ځان پوه نه کړې، نو د قام نجات او ژغورنه دا خو ډېرې غټې خبرې دي، دا ډېر ګران کارونه دي. انقلابونه دا ډېرې لویې خبرې دي. د انقلاب نه وړاندې په قام کې اصلاح فرض ده. اصلاح دا یاد ساتئ، هر انقلاب هله بریالی شوی په یو ټولنه کې، هر بدلون هره بریالی شوی چې قام کې وړومبی د اصلاح عمل شوی. د اصلاح عمل سره دا موږ چې ناست دي، د شعور عمل دی، د بیدارۍ عمل دی، د پوهاوي عمل دی. ته خو اول د قام په مسله پوهه که که نه، په مسله پوهه نه دی. پارلمان کې چې د 15 لاکه پښتنو په نماینده په څوکۍ ناست سړی دی، د قام په مسله نه دی پوهه. نو لکه مطلب زموږ دا دی، د هیڅ قامي نجات خلاف نه کوو، په هیڅ شکل یې نه کوو، په هر شکل یې مرسته کوو، خو چې څومره مسایل دي د دې مسایلو په بنیاد هسې هوایي خبرې نه، هوایي خبرې به وکړو، ډېرې به وکړو، ډېر جذبات به راشي، خو ګورې مسله حل کېږي نه تر څو پورې چې دې مسلې ته ته دومره په جوور نظر باندې راستون نه شي. نو ولی خان یو خبره لیکلې ده، ډېره بنیادي لیکلې ده، د دې اقتصاد او د دې تجارت په حواله ته ولی خان خبره کوي، او دا حقیقت هم دی. پښتانه په قامي او نسلي توګه باندې دا د سنټرل ایشیا خلک دي، دا د منځنۍ ایشیا خلک دي، دا د کویقاب خلک دي، د کویقاب پښتنه ټولنه. ځکه تاسو د دا ټک نه لاندې شئ که نه، نو مطلب دا دی دمه سپین رنګ وینئ او نه به غنم رنګ وینئ. دا ښکلا، دا حسن، دا په دې سردرو کې ده. نو دا پښتانه هم د دې برخه دي. نو ولی خان وایي چې د پښتنو تاریخي قبله مخ کېدل دا منځنۍ ایشیا ده، دا د کابل لوری دی. که د سیاست قبله دا رخ دی، که د ژبې رخ دی، که د اقتصاد رخ دی، که د قامیت تړون دی، نو زموږ رخ چې کوم دی دا په دغه لور باندې دی. خو کم خلک چې په دې خاوره باندې رال، نو هغه هم په دې هر څه باندې پوه یو، هغه هم په دې هر څه باندې پوه یو. نو هغه یې هڅه وکړله چې د دې قام مخه د خپل تاریخي لیدلوري په ځای باندې په بل لور باندې واړوي. نو لومبی مغول، بې پیرنګ، او د هغې نه پس د پیرنګ چې کوم تسلسل او یا اتیا کاله روان دی، نو د پښتنو د اقتصاد مخه دا د منځنۍ ایشیا په ځای دا د هند په لور باندې واړولی شوله. نو تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د دې پېښور نه څوک وایي تجارت لزم، چېرته ځي؟ لاهور لزم، چېرته ځي؟ کراچۍ لزم، چېرته ځي؟ فیصل آباد لزم، ملتان لزم، دوبۍ لزم، بل څه لزم. یعنی دا ډېر اوږد عمل وشو ستا په ضد او خلاف، او د هغې دپاره بیا د ټولو نه منظم کار چې کوم دی دا د پیرنګ په وخت کې وشو، چې یو جغرافیه ډېره منظمه ماته کړلې شوله. د هغې نه پس دویمه چې کوم بنیادي زمونږ تباهي راله، بنیادي کوم تباهي بدبختي په دې خاوره راله، نو دا د انګریز په وخت کې وشوله.
نو ګوره همیشه دپاره دا زمونږ خاوره د یرغلونو سر پاتې شوی دی. په لومبي سب کې دا خاوره مخې ته راغلي، په لومبي ګزار کې دا خاوره مخې ته راغلې ده. په ټول عمر په دې خاوره باندې چې ګزار شوی دی نو په دې بنیاد باندې شوی. دا زه تاسو ته یو ډېره مهمه تاریخي په کتاب کې نشته دا خبره، ډېره مهمه ده. یعنی ټول عمر دا خاوره د یرغل لاندې راغلې ده، خو دا د منځنۍ ایشیا او د افغانستان د لوري دا پښتونخوا د یرغل لاندې راغلې ده. د انګریز په وخت کې چې کومه بدبختي راغله نو دا د سمندر د لوري دا بدبختي راغله، دا تغییر موږ ته راغلی په دې خاوره کې. اوس د پیرنګ نه وړاندې به چې څومره ګزارونه راتله په دې خاوره او موږ د هغې په ضد کې راتلو نو د هغې بنیادي لامل څه و، علت څه و؟ دا زموږ خاوره هندوستان ته ګټوې وه د سنټرل ایشیا د لوري نه او د هغې سې نیمه نړۍ تړلې وه، دا ګټوې وه په هغې کې. نو چې څوک به هم زورور راتللو نو په موږ به خامخا تېرېدلو او چې تېرېدلو نو موږ به پکې چقړ کېدلو، په موږ به غوبل تېرېدلو، نو دا قام به اوسه په جنګ باندې پاتې کېدلو په دې خپله جغرافیه کې. لکه سکندر یوناني 306 قبل از مسیح کې راځي، نو سکندر یوناني په دې خاوره کې څه خو هند ته ځان ایستلو پورېستلې، خو دلته پښتنو رئیسار کو په دې لاره کې، ځکه چې پښتانه پکې چقړ کېدي. یا دا بدامنۍ خبره چې اوس تاسو یادوئ که نه، نو اکثر موږ وایو چې وروره دا قام نه پوځي دی نه وسلوال دی نه تراګر دی، خو د ټولو نه زیات تاوان د دې قام دی. موږ د دې قام خبره کوو، موږ د دې قام تپوس کوو. دا ولس په دې منځ کې څوک چقړ کوي، ولې چقړ کوي؟ که د دې اړخ نه څوک راځي هم د دې پښتنو نه ډب وباسي او که د دې اړخه راځي هم څوک یې وباسي. تر اوسه پورې د پښتنو نه په زور پیسې اخیستل کېدلې، یعنې یو جرمه. دویم جرم اوس بل روان دی په پنجاب کې چې کوم پښتانه دي، یو پښتون تاجر دا نیول کېږي پورته کول کېږي، وایي تا پیسې ورکړي، ماله وایي بیا پیسې راکړه. ګوره داسې د تاریخ د جبر سره موږ مخامخ یو په هر وخت، د هر لوري نه په دې قام باندې ګزار کېږي. نو زموږ مقدمه، زموږ قصه، زموږ خبره چې کوم ده دا د دې قام، دا د دې خاورې ده او دا د ملکیت په بنیاد ده. ځکه یې وایو لکه د چا څه کار دی چې دومره درانه خبره رانیسي، دومره قوي او پیړه خبره ږدي، خو دا د دې خاورې زور دی او دا د تاریخ حق ادا کول دي. سر ته رسي نه رسي دا وړې خبرې دي. ځینې خلک وایي څه مو وکړه 80 کاله او 100 کاله 300 کاله به جنګېږو، 300 کاله نه به ستړي کېږو. قامونه جنګېدلي که نه، 100 کاله کې هم قام ځان بچ کړی، په 50 کې هم دی، په 100 کې هم دی، خو موږ چې 300 کاله ته رسو دا مزل به نه پرېږدو، که هر کله تمامېدلو راځي به د قام دا کشتۍ به یو ځل سر ته ورسي. نو هر لښکر چې راغلی دی نو دا سیمه زموږ چې کوم دا د هند سرورخ پاتې شوی دی، نو موږ پکې ګزار خړلی دی. پیرنګی چې کله رالی نو هغه هند ونیو، د سمندر د لارې ونیولو، او دلته موږ بلې بدبختۍ ونیو. بدبختۍ څه ونیولو؟ بدبختي دا وه چې دلته زاراروس دی، بیا چې کوم انقلاب راځي د لیلن په مشرۍ کې د بالشویکو او د هغې نه پس یو لوی خطر چې کوم دی کیپیټلیست قوتونو ته جوړیږي، نو زموږ د خاورې له بله بدمرغي راله، بله بدبختي راله. د تاج برطانیې بیا په دغه وخت کې فیصله دا وه چې دا جغرافیه چې کوم ده دا به وسه د دغه قوت مخې ته موږ ګډال کوو، ورچو بیا ورته. نو د هغې لپاره افغانستان هم محکوم شوی دی، د 200 کالو نه مسلسل جغرافیه هم ماته کړل شوې ده، بفر زون ساتل شوی، بفر سټیټ ساتل شوی او وار زون ساتل شوی دی، او دا قصه اوس هم تر اوسه پورې موجوده ده. اوس یو تغییر، یو امکانات شته دی چې د هند ویش چې کله راغلی دی په دې خاوره کې، بابا دا یو خبره پکې عجیبه ده، د هند ویش چې راغلی نو په هغه وخت کې د یو اس اس ار موجودګي وه، دا خاوره په هغه ضرورت ماته شوې ده، دا جغرافیه. اوس هغه بلا د منځ نه تلې ده، اوس نوي ترجیحات څه دي، نوي غرضونه د نړیوال استعمار څه دي، په دې به پوهېدل غواړي، په دې به پښتنو له سر خلاصول غواړي. که نه نو دا یاد ساتئ د تاریخ جبر شوی په موږ باندې، او که نه بیدارېږي دا قام، فیصله کن قوت موږ نه جوړو، سیاسي کېږو نه، د قام مسله نه ګرځو، نو تغییر به راشي، خو دا به په دې خاوره باندې د تاریخ بل جبري. موږ به دا جواب ونه ویلی شو، یعنې د تاریخ جبر ته به د تاریخ جبر ووایي. دا ډیره مهمه خبره ده، په کار ده چې په دې باندې موږ پوهېږو، ځکه زموږ دپاره دا خبرې مهمې او لازمي دي. نو دلته کې د پیرنګي استعمار په وخت کې دا خاوره رنځوره، محکومه، مفلوجه ساتل
صرف هسې که ستاسو خیر دا خوړ کله راوځي موږ ورته را بوجۍ موجۍ کېدو شګې مګې ورته واچوو څه داسې قوي دیوال نه یو نه هغه موږ دومره مضبوط کوو خو حاضره پکې خپل غرض ورنه راباسو نو دا د شګو بوجۍ زموږ نه ټول عمر جوړ کړی شوي دې ته ګزارل شوي په دې شکل موږ پراته یي نو دا د هغه وخت د پیرنګي استعمار سوچ و چې که موږ غواړو دا چې روس په خپله خاوره کې ګیر کړو او دې خاورې نه موږ ګټه والو نو د دې خاورې دا مخ چې کوم دی دا به هند ته ستنول غواړي نو بیا ډېر په منظمه توګه باندې هند ته ستا رخ ستون کړی شو که نه پښتونخوا چې کوم ده د پښتون افغان جغرافیه د افغان ملت جغرافیه دا په تاریخ کې د سره د هند برخه نه ده نه زما هوا د هند سره برابر ده نه مې اوسه اوبه برابر دي نه مې اوسه کلتور برابر دی نه مې اوسه ژوند جواک او ټولنه او رسم و رواج برابر دی بیل بیل قامونه دي هندیانو ته په خپله احترام ساتو پنجابیانو او سندیانو ته ټول ساتو خو دا خو خدایي تقسیم دی په دې جغرافیه کې ما له چې څنګه جغرافیه را کړې زه په دې کې داسې جوړ کړی یم هغه له چې څنګه جغرافیه ورکړې هغې په هغې کې هغه شانته کې جوړ کړی دی نو زما د خبرې مقصد دا دی دې وخت له خبره راګرځوم چې زمونږ دا لارې بندې کړې شوي که نه او دا لارې مونږ وایو لارې دې کولاو کړی شي او روغاني بابا وایي او بابک صاحب وایي مونږ لارې دا د لارو کولاوېدو مسله ساده مسله نه ده دا پوره د قام رخ یې رانه راستون کړی دی پوره د قام مخ یې رانه ستون کړی دی او داسې ستون کړی دی داسې منظم داسې په خوند داسې په ادراک او په ساینسي اراده او عزم باندې چې د دې پېښور نه عناب کې نو سمرقند بخارا تاجکستان دا څه کم 600 کیلومتره پروت دی او چې کراچۍ ته روان شي نو 1100 کیلومتره لرې پرته ده ملتان پکې څه تقریبا 1400 کیلومتره پروت دی و دا پښتون یې داسې لیونی کړلو په سیاسي توګه په ذهني توګه باندې چې د ده د اجتماعي حافظه دا یوستل شوې ده په ریاستي ډسکورس باندې په نصاب باندې په میډیا باندې په سیاست باندې نو پښتون شته دی خو دا د کوپړۍ دننه مازغه چې کوم دی دا د غیر پښتون انسټال شوي دي تاسو دا نمایندګي کله وینئ که نه دا د پښتنو نمایندګي نه ده دا څیره ده د دې قام دا څیره ده پښتانه وایي که نه چې څنګه یې کور هغه شانې پیشو وي چې څنګه د دې قام رهبري ده په دې پسې به موږ خندا نه کوو چې یاره مسخره راپاڅېدله او پښتانې وشرمول او دا یعنی دا د پښتنو د اجتماعي وجود علامتونه دي نو دا علامتونه دا د نورو خلکو وفادار دي د قام وفادار نه دي ځکه دا جوړ شوي د دې لپاره دي دا ساتل شوي د دې لپاره دي نو ستا په خاوره باندې منظم کاره د لارو د دې بندېدو یا دا کرښې فطري او غیر فطري او دا راښکل او دا هر څه دا د دې لپاره دي چې دا اخوا قام چې کوم دی دا هم رنځور پاتې شي او دې خوا چې قام پروت دی چې دا هم مات او رنځور پروت دي یعنې په دې وخت کې تاسو وګورئ یورپي یونین تقریبا 28 هیوادونه 18 هیوادونه په یورپي یونین کې دې ته ورسېدله چې کرنسي یوه کړه د یورو په شکل کې خپلې پولې او کرښې که لانجمنې دي نو دای په غیر د ویزا په غیر د پاسپورټ نه یو بل ته فری ټریډ او تګ راتګ په هغه هیواد کې چې نه خدای پاک مني او نه ستا قرآن مني خدای خو مني خو قرآن دسه نه مني پیغمبر دې نه مني یعنې زموږ سوچ په فکر کې کافر د هغه وطنونو چې کوم دي یا جهنمین خلک چې کوم دي نو هغه یو بل تر دې څه تیار شوي دي چې هم په دې پوهې دي چې اقتصاد پیاوړی نه کړو نو هلته په مغرب کې لویدیځ کې هغه د امریکې مقابله نشي کولی ځکه خو برطانیه د دې څپ نه وتل هم د هغې نه ستاسو غیر یورپین نه برطانیه لاړه ځکه د برطانیه او د امریکې اسټبلیشمنټ په نړیواله توګه دا یو سامراج دی د نړۍ دپاره خو په یورپ کې صرف جرمني او فرانس دا داسې قوتونه دي اقتصادي چې د امریکې ته هم جواب ویلی شي او دا برطانیې ته هم جواب ویلی شي نو هغه دي په یورپي یونین کې خو په دې باندې پوهې دي نو یو بل ته یې دغه لارې چارې چې کوم دی په دغه بنیاد باندې سمې کړي خو ستا په دې خاوره باندې چې دا ستا خاوره ماته ده په 1958 کې روغاني بابا دغه لیکلي دی افضل خان لالا په 1958 کې 58 نه لږ وړاندې د سکندر مرزا په وخت کې او د ظاهر شاه په وخت کې په افغانستان کې یو خبره دې ته رسېدلې وه خو نه پرېږدي دا منطقه باندې د پاکه خبره دا ده په وړه سطح او په لویه سطح باندې فیصلې دا دي چې دلته دي دا قامونه رنځور پراته دي دلته به اقتصادي پرمختګ نه یا به جنګونه وي
نو په 1950 څخه کم 58 کې د پاکستان افغانستان په منځ کې باضابطه ډایلاګ وشو، سفارتي او دې ته خبره ورسېده چې پاکستان افغانستان به د فیډریشن په توګه باندې د یو بل سره یو اختیارات به لاندې تقسیم شي، لارې به کولاو شي، قانونه به آزاد ځي راځي او کابل به خپل حکومت کې، افغانستان پاکستان به خپل حکومتونه کوي. خو په دغه وخت کې مارشل لا راله سمدستي دا د فیډریشن قصه پکې د منځه لاړه. که نه وه هغه اړیکې مخکې ماتې وي، د هغې نه پس هم بیا روغې نه شولې. خو یو هڅه شوې وه که دې منطقې ته پکې خدای خیر راولي، خو هغه خیر هم پکې د منځه نه لاړې. نو زمونږ دې جغرافیه کې دا د لارو بندېدلو دا قصه چې کوم ده که نه، دا یو په دې بنیاد باندې ده چې پښتانه قام نشي قام. نو قام کېږي به کله چې کله د دې اقتصاد یو شي د یو بل سره، د دې تګ راتګ د یو بل سره جوړ شي، د دې مړی ژوندی د یو بل سره شریک شي. ګوره باجوړ کې راته زه مثال ویم، داسې مومند تر وزیرستانه پورې چې ځي، د چترال بنشۍ ناوپاس نه تر د چمنه پورې 315 د تګ راتګ لارې او کنډونه دا موږ د یو بل سره لرل. ټوټل ډیورن لاین چې کوم دی دا 640 کیلومتره دی. نو ګوره د دې پښتني جغرافیې ده نه 315 لارې چې یو قام په خپل منځ کې لري او دا ته 100% د منځه ویسي، نو دا قام به قام پاتې شي. دا خو لا انسانان دي زم چې که زناور یې هغه به هم خپل حیثیت او شکل وبېلي، عقیدې شي د زناور نه څه بله بلاتې جوړه شي، ټول هغه فطرت بیا ته مسخ کړي، د انسان نه به هغه حق والي. زمونږ کلي کې نږدې کمانګره ورته وایي، کمانګره کې د ازغن تارونه دی راښکل 1200 کیلومتره دا دی راښکلو. نو بره کمانګره ورته وایي، په هغې کې موږ له یو مشر رالی، ویل غره ته وختم، بزې ګډې مې بوتلې چې خیل مې وکړو ازغن تارونه راښکل شوي دي، ویل زمونږ ځنګل دی دې خوا د ناوګۍ طرف ته، په دې کې ویل د پړانګ بچي دي زمونږ په ځنګل کې او دا د تار ته ورنږدې شوي، اخوا مې ویل چې خیال وکړه مور ته اخوا پاتې وه د پړانګ د بچو نه، پړانګه وه. ویل ما سوچ وکړو چې زه خو بچیم دی او دا پړانګ هم دی او زه په دې جال پسې نښلي را نښلي، دا جالونه هسې جال د روغاني بابا د مفکورې نه غټ جالونه دي، ما دیوالونه دي، دیوالونه جالونه نه دي. وایي ما ویل چې کېدی شي زه زور به وکړي دا بچي به واوړي را واوړي. ویل په سبا لم چې خیال وکړي دا بچي بیا دې خوا ورنښتي دي، اخوا بیا هغه مور راغلې ده، خوراک پسې تلي، ښکار پسې تلي، بچي ځنګل کې پرېښي دي. ویل بیا خوا دې خوا غږ را غږ هم وکړو چې هلکه ځناور دي څاروي دي پرېږده. ویل چې په درېیمه ورځ باندې ورلو دا بچي دې خوا مړه پراته وو او پړانګه ورته خوا مړه پراته وه. نو ما هغه مشر ته ویلې مال دا وطن د انسانانو ازار نه، دا د ځناورو ازار هم والی دی، ځناور هم موږ مات کړ په خپل منځ. داسې یو مثال دی، یو مثال پیش کوو، یعنې په سلګونو پیښې دي، په سلګونو په زرګونو داسې د انسانیت نه ډکې پیښې دي که نه چې د انسان غونې د هغې سزي کېږي. په چترال کې یو ورځ یو مور فریاد کوو ډیور یې ډوتې کولو، زوی تې دې خوا پاتې شوی، مور رانا خوا پاتې شوې ده په نورستان کې. ویل 6 کاله وشو د مور غېږې لا نشم ورتلی. یعنې دا هغه ردي هغه انساني بشري اثرات دي. نو تاسو سوچ وکئ چې په داسې مشکل کې، په داسې سخته کې یو قام ژوند کوي که نه، او د رزق وسیلې هم ختمه کړي، د مړي ژوندي وسیلې هم ختم کړي، ځناور یې مات کړي، ځنګل یې مات کړي، نو لکه په دې کې به انسان څنګه انسان پاتې کېږي؟ دا د دې سره تړلې خبرې دي، دا د دې سره تړل شوي مسایل دي، د دې شاته ستونزې پرتې دي. نو د پیرنګي چې کم سوچ و فکر و چې که غواړو دا چې دا منطقه دې رنځوره پاتې شي، نو دا قام به مات ساتو، چې مات یې ساتو نو د دې مخه به هند ته موږ ګرځوو. نو ګوره دې وخت کې تاسو له دې پېښور مثال زه درکړم، د پېښور ښار چې کوم دی په دې کې کاروبارونه ختم شو. پېښور ښار هسې د سندر او د ټپو تر حده پورې به ژوندی چې لاړ شه پېښور ته. خو پېښور چې دا د جنوبي ایشیا او د سنټرل ایشیا په چوک باندې پروت دی، په څلور لارې باندې پروت دی، د شنګایي، د ټوکیو، د بمبۍ او د کلکتې نه په جغرافیایي، په سیاسي او اقتصادي اهمیت کې کم ښار نه دی. په دې کې روزګار ختم شو. نو روزګار څنګه ختم شو؟ یو چې د نیمې نړۍ کمې لارې وې دا یې پې ختمې کړلې، د بدامني پسې د پاسه راله، صنعت پکې د پاسه لاړې، بل سازش دا روان دی د موټروی په شکل کې به یو قصه پکې اورئ. نو ګوره پېښور خو په اطرافو پېښور دی که نه، پېښور خو په دې قبایلي علاقو، په جنوبي ضلعو، په ملکنډ ډویژن په دې پېښور دی. که موږ د دې انټرنیشنل حیثیت
په تجارتي حواله باندې په اقتصادي حواله باندې وړاندې بوتل غواړو ځکه 15,000 کاله تاریخ لري هسې خو نه دی پیښور نه پاکستان پیښور کړی دی بلکې د پاکستان په دې حدودو کې خو پیښور تباه او برباد شو نو ګوره جنوبي ضلعې چې کوم دی دا د ډی آی خان په لاره باندې پنجاب ته ورلنډې شوي موټروی لنډه راله د جنوبي ضلعې نه به ته دوکاندار هم وینې چې دا پیښور ته په بنګلو پسې راشي نیمه صوبې هلته کټ کړله ملکن ډویژن چې کوم دی که نه موږ راځو اکثره نو مطلب دا دی چې ملکن ډویژن خلکو ته پیښور ته راتګ ګران دی او اسلام آباد او پنجاب ته آسان دی نو پیښور کې څوک لیوني دي پښتون لګی دی بنګله هم په پنجاب اسلام آباد کې ویلي او روزګار هم هلته روان دی سرمایه هم هلته انتقال روان دی نو پیښور بس هسې دا یو وړوکې پیالی پاتې شوه پیالی او د دې نه هم چار چاپېره د بدامنۍ چاودنې د بدامنۍ توکي چې کوم دی دا خښړي یو راګړز وهي نو پیښور د مرۍ نه ونیول شو نو چې پیښور څوک آباد نه کړي دا خبره زه په سیاسي توګه باندې ویم په سیاسي حواله ویم که څوک غواړي دا چې زه سیاست پښتونخوا په سیاست کې فتح کم نو دا به پیښور په سیاست کې فتح کوي وړومبې پیښور چې ونه درئ د ځان سره د پیښور پښتونخوا زیلې د پیښور سره تړل شوي دي د دې ښار اهمیت حیثیت خرابوي بیا خلک خو د لاسه نه ورکول شي که څوک غواړي دا چې په اقتصاد کې زه پښتونخوا راوچته کم نو ستا پیښور به لومبې راوچتول غواړي نو ځکه ستا پیښور ته یو بنیادي منصوبه نشته یو بنیادي پروژه نشته یو بنیادي داسې بدلون نشته دی تر دې پورې چې وزیر اعلی د پیښور چې کوم دی لکه دا نه راځي دومره پورې جبر دی په دې خاوره باندې نو پیښور دا زړه دی د پښتونخوا او چې زړه یې د نه رنځور کړو نو پښتونخوا خو د ناس هم پکې تباه او برباد پاتې ده نو 315 لارې وي دا پاکستان راوستي د دوی په حدودو کې رالې 14 لارې پاتې شوي 14 غټې لارې په دې کې 6 لارې چې کوم دی دا د بلوچو په خاوره باندې دي خو په هغې کې تقریبا 3 غټې دي او 3 پکې وړې لارې پاتې دي د پښتونخوا په دې خاوره کې تقریبا 3 غټې لارې دا زموږ څخه په جنوبي پښتونخوا کې دي چمن صرف چمن به تاسو اورئ او بادینه او قمردین دا هم ښې غوره لارې دي او بادینه او قمردین هم د منځه تلي بندې دي بلکل د حافظې نه زموږ ووتلي او دې خوا چې پسې بیا راځي جنوبي وزیرستان ته نو انګور اډه کې 10مه میاشته چې پرلت ناست دی انګور اډه هم تړل شوې ده چمن مسله خو مخې ته راځي خو د چمن خلک بیدار دی یا احتجاج یا خو مطلب دا دی د چمن صرف د چمن نه واله تر نه واپس او بینشۍ پورې چې دا لارې کولاوي نو تقریبا 80,000 کورنۍ د پښتنو په دې وس وخت کې دا په روزګار وي نو 80,000 کورنۍ معنی دا چې دا تقریبا 40 لکه د پښتنو رزق دا د دې سره تړل شوی او بیا لرو بر اپلو د ډیورنډ پر کرښه باندې څه کم 1 کروڑ پښتانه دي نو د 1 کروڑ پښتنو رزق چې کم دی دا د دې لارو سره تړل شوی دا هسې ګورئ وړۍ خبرې نه دي یعنی 1 کروڑ خلکو له روزي چې کم دی چې دا د امریکې پورې طاقتونه راجمع کې هم نشي ورکولی دا دومره مهمه خبره ده نو دغه د انګور اډه لار وتړل شوه غلام خان سویلي وزیرستان غلام خان وتړل شو د ګیلمن جنازې له موږ تللي د غلام خان څه حال دی ویل هغه غر کې هم ګیس راوتې روان دی په هغه غر کې هم تیل دي رابېږي را روان کړي دي هلته هم التامبره په بویا کې را روانه ده امن دی خو غلام خان ته به دمني د غلام خان یې تړلی دی بیا چې دې خوا راشي کورمې ته راشي نو خرلاچي او تریمنګل دا غټې تاریخي لارې دي نو خرلاچیم یو ورځ کولاو او 50 ورځې بنده نو تاجر لیونی دی چې دا کنټینر راجمع کړي د انګورو په یو کنټینر باندې 15 لک روپۍ ټکس دی او په 40 لکه یو د انګورو قیمت دی څه کم 1 کروڑ روپۍ شوي او 1 کروڑ روپۍ دا چې کوم دی خرلاچي او د تورخم او د نواپاس سره راوړی وایي لار بنده دروازه بنده نو سوداګر لیونی دی سوداګر د بابا په شان لیونی خو نه دی چې خپل کار نه پیژني هغه وایي زه بچو له روزي پیدا کومه لاړې پنجاب له ولې نه ځمه دوبۍ له ولې لا سرمایه نه وړم پښتون سوداګر خو سیاسي نه دی چې دا مقابله وکړي که نه صرف دا مقابله په چمن کې روانه ده خدای دې کامیاب کړي څه اساني به راشي خو د یو چمن د لارې څه 10 لکه پښتانه په روزګار وو 10 لکه 8,000 پښتانه په چمن کې داسې وو چې دا بسار اخوا دېخوا دوکانونه او ریړو لا اوښتل 8,000 او 10 لکه خلک چې کم دی دا په جنوبي پښتونخوا په دې 1 لک نو د 10 خلکو روزي چې کم ده نوڼۍ دا یې د خولې نه واخیسته او 8,000 خلک مزدوران تاسو ګورئ د غریبانانو څپلۍ شلیدلي دي د سار رزق یې د ماښام روزي نشته لکه چېرته څه وکړي
د پښتون سره نه هنر شته، نه علم شته او نه سرمایه شته. د لاسو محنت د هغې هم ترې واخیستو. خیبر ته چې راسي نو خیبر کې اوس د بي بي سي 10 ورځې مخکې څېړنه ده، دا نیوز کې هم راغلې ده. نو په تورخم باندې 15% روزګار چې کوم دی سږ ختم شو. دا کوم چې د مات ګوډ رنځور روزګار روانو، مات ګوډ چې 15% دام پکې د منځه لاړې. تورخم تش په نامه پاتې شو. مومندو ته چې راشي نو مومندو کې ګوسړی لار چې کوم ده دا جلال آباد ته ننوتې ده. دا هم تاریخي لار ده. د سکندر یوناني په وخت کې ګوسړی تاتره او د نواپاس لار دا چې کوم دی کارول شوي. د تورخم دا لار چې کوم ده دا د جلال الدین اکبر په وخت کې په 1591 کال کې بندل شوې ده. د دې نه وړاندې دا د تاتاري لار وه، د نواپاس دا لارې به کارول کېدلې. دا ډېره قدیمه لار نه ده، جدید لاره ده، خو اهمیت یې ډېر دی، سیاسي اهمیت یې ډېر دی. نو بیا پرې د مغولو لښکر هم راتللي او د احمدشاه بابا لښکر هم پرې وتلي راغلي دي. قدیم لښکر دا په دې لور باندې راغلي، د سوات طرف ته بیا په هند په اباسین باندې لار وه. نو په اباسین به چې پورې دی به هند ته پورې و، هند ته به نه و، خو د اباسین رکاوټ به ورته مخې ته ختم شو. او په 1581 کې دلته د کشتو پل به مغولو جوړ کړو. نو دا لار لنډه پېښور ته وموندل شوله او دلته بیا په تورخم باندې دا لاره مخکې لاړه. نو ګوسړی لار تاریخي وه، شرطنه لار په مومندو کې تاریخي وه، ګولاپړی ننګسر ورته وایي. بله ورځ یو روغه جوړه وه، موږ هغه کلي ته تلي وو، ځنګل کې ښکلې علاقه ده. اخوا شونکړی ورته وایي، د مومندو علاقه ده د کونړ په لور باندې، او دې خوا دا لار ده. بیا پسې ورپسې په باجوړ کې شپږې شوړې او غټې لارې وي د تګ راتګ دپاره. په دې کې 4 غټې لارې په باجوړ کې چې په هغې باقاعده کاروبار تجارت ناواپاسو تاریخي لویه لار د ناواپاس د تورخم د مقابلې ده. او د هغې سره چې کوم دی کږپاس ورته وایي، لیټۍ کنډه ورته وایي، د ګاهي کنډه ورته وایي، دا باجوړ کې. ورپسې په در کې بینشایي نوم به مو اورېدلی، شاهي بینشایي، دا بیا کونړ ته چې کوم دی دانګام ته ننوتې ده. او بیا اخوا چترال ته چې واورئ نو یو پارندوکي لار د کونړ ته رسېدلې ده، او یو دورپاس ورته وایي چې بیخي بر سر ته ورسې واخان ته ورنږدې شي. نو دغه د چترال لار چې کوم ده دا سنټرل ایشیا ته بیخي ورلنډه شوې ده. د هوایي الوتکې 10 منټه مزل دی د چترال نه تاجکستان ته په دغه لار، یعنی په 10 منټه کې ستا جاز چې کوم دی دا د پښتونخوا نه سنټرل ایشیا ته رسېدی شي. خو نه چترال په ذکر کې شته، نه د چترال ذکر خبره په لار په ذکر کې شته دی، نه په اسمبلی کې شته، نه د چا په منشور کې شته چې مخې ته راوړي. او په میدان هم دا حالت دی چې دغه د واخان خواوشا څومره غرونه او ځمکې چې کوم دی دا لګی د اف ډبلیو لیز کول کوي، د هغې دا غرونه او دغه ځمکې اختیارات چې کوم دی په بل شکل باندې د قام نه اخیستلی کېږي. نو دا لارې په یو شکل باندې څه نه څه کولاو وي. خو دا تېر 20 کاله نه چې موږ د لنډ تاریخ ته راوګرځو، نو د تېر 20 کاله نه دا لارې په سختۍ سره وتړلی شوي، په سختۍ سره بندې کړی شولې، او په داسې شکل باندې بندې کړلی شولې چې ازغن تارونه راښکل شو. تقریبا څه کم 1400 پوځي قلاګانې دا په ډیورنډ کرښه باندې جوړې شوي دي. په ډیورنډ کرښه که تاسو لاړئ که نه داسې غر نشته، داسې ګټه نشته، داسې کنډو نشته چې په دې باندې ځواکونه نه دي ناست، اخوا دې خوا هر طرف ته. خو چې تپوس وکړي لارې ولې بندې دي، یاره وایي امن نشته. لکه اوس دا د امن سوال او دا د بدامنۍ سوال، دې باندې قام له سوچ پکار دی چې دا د دې خاورې په سر کم جبر روان دی. او دا د بدامنۍ خبره ګورې داسې یو مغلقه خبره ده، یو جرنده کړی شوې خبره ده چې د څه شي سر پکې ورننه باسي وي بدامني ده. که ستا سیاستمداري رول شي وایي په بدامنۍ کې د لاس دی ټچ وي، که ستا سوداګري رول شي په بدامنۍ کې قیصه ده، که ستا د خاورې نه پیسه او بته اخیستل شي د بدامنۍ، که ستا د لارې اقتصاد او د قام اقتصاد د مې د بدامنۍ خبره ده. نو دا بدامني اخري خبره ده، دا باز بیا ډېر اوږد کېږي، اخري درته وایم د بدامنۍ دا خبره یا د بدامنۍ دا فلسفه دا په حقیقت کې اقتصادي پراجیکټ دی او دا د جنگي اقتصاد سره چې کوم دی تړل شوې ده په دوامداره توګه باندې. نو تر څو پورې چې موږ پاڅون نه کوو، بیدارۍ نه کوو، په سختۍ سره غږ نه کوو، او سیاست او اقتصاد، قام او اقتصاد دا د یو بل سره نه تړو، نو تر هغې پورې نه ستا اقتصاد جوړېدی شي، نه ستا قام جوړېدی شي، بدبختۍ به رواني. دا تجارتي لارې دا زموږ د کلتوري وسایلو برخه ده. د وسایلو دا باس به اورئ که نه چې د چا سکینې هر سړی مطلب دا دی محقق دی، په هغه غره کې نیپرایډ دی، ولته کرومایډ دی، دا سرګیري قیسې دي، دا پزوري قیسې دي. د وسایلو په قیسه ځان وسایل څه دي؟ وسایل قام، افراد او خاوره، وسایل دا دي.
مه ځئ دې غرونو له دا غرونه خو موږ وران کړه په ارو باندې د وطن نقشه موږ بدرنګه کړله ځنګل یې پکې تباه کړلې دې له به راځو دا خو د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام خزانه ده د نیکونو پلرونو خدای موږ له دفن کړې ده را به شي دا قام به یو وخت دا په کار راولي خو چې کومه ستا ساینسي وسیله ده ستا کلتوري وسیله ده نو هغه ستا وګړي دي هنرمند کا وګړي دي تعلیم یافته کا وګړي دي باشعوره کا وګړي دي د وطن او د خاورې د مسلې څه ودروه او د دې خاورې اختیار والا اختیار سیاسي اختیار والا ټولې خبرې د سیاسي اختیار سره تړل شوي دي نو ته بیا ګوره چې ستا دا خاوره څومره اقتصاد را زرغونوي دا واورئ د نړۍ یو خاوره د نړۍ یو جغرافیه دا د بار نه نشي ودانېدلی نه یورپ کم ملک آبادی نه امریکا آبادی نه دا ریاست آبادی نه سعودي عربستان که نه ولدي پښتونخوا د هر کور سړی په سعودي عرب او دوبۍ کې ناست دی دا پښتونخوا پکې کانډر ده که نه صرف قرضونه پکې من خلاصو وطنونه څنګه آبادیږي وطنونه په خپله خاوره په خپلو وسایلو کې آبادیږي دا وسایل نه دی دا اقتصاد دا زور دا پر خپله خاوره کې پریښی دی نو د ډان نیز یو بله څېړنه وه ابټا تړون شوی د پاکستان افغانستان په منځ کې په 1915 کې 2010 کې بیا تازه شو 21 کې بیا ختم شو اوس زموږ هیڅ اقتصادي تړون هم نشته دی کوشش کوو که دا لارې په ډېرې ورځې شولې نو د هغې څېړنه دا ده چې که دا لارې په دوامداره توګه باندې کولاو شي د ډز مزه بندېدل نه تجارت له به ته خپل ډاډه ماحول ورکې سرمایهدار به را ډاډه کې که نه نه راځي سرمایهدار دی وطن له روان بیتي او د هغې سره سره مهمه خبره داره چې د هند سره دا تجارت وتړل شي یعنی دا سنټرل ایشیا افغانستان نو د افغانستان دا خاوره چې کوم ده که نه تر د پښتونخوا دا د سرو زرو مرغۍ ده پخوا به هندوستان ته د سرو زرو مرغۍ ویله اوس دا د سرو زرو مرغۍ ګرځېدلې ځکه جنوبي او سنټرل ایشیا د دې په ذریعه یو کیږي که دا ځای پکې روغ شو که نه دا د امن خبره د دې تړون سم تړلې ده د بریکس په شکل کې یا په نورو شکل کې د شنګایي تنظیم تعاون تنظیم په شکل کې که اقتصاد جوړ شو او دا خاوره روغه شوه نو دا جنوبي او سنټرل ایشیا دا یو پاور جوړیږي په نړۍ کې نو دا تجارت چې دا نیغ په نیغه خو هند ته دی نه پرېږدي نو د هغې څېړنه دا ده چې دا تجارت پر خاوره آزاد شي نو صرف ریاست ته د ترانسپورټ او د ټیکس په شکل کې 45 بلیون ډالر به د کال ګټه راځي ریاست ته ولس خو په خپل ځای به ودانېږي په دې خو دا لارې بندول دا د پښتنو دا د ریاست هم دشمنان دي دا د ټولو قانونو دشمنان دي خو د هغې ګټه په دې کې ده چې لار بنده وي نو جنګ به یې ډز به ځکه تیاره جوړه ده نو دغه د پښتونخوا نوې ضلعې چې د فاټا کرښه وه موږ خو ماته کړله خو نن هم په عمل کې صوبې ته نه راپرېږدي جنوبي پښتونخوا چې د پښتونخوا برخه شي او د پښتنو د پاکستان دننه یو قامي وحدت راشي نو دا قام به د خبرې جوګه شي دا به فیصله کن قوت شي دا په دې ریاست کې خپل حق اخیستلی شي او بیا که جبري نو جبر ته هم دا قام جواب ویلی شي خو چې دا قصه موږ حل نه کړو که نه نو لارې به هم زموږ بندي مشکلات به هم په دې کې او بدامني به هم په دې شکل کې رواني نو د لارو مسله دا ډېر سیاسي شالید لري ډېر د ډیپ سټریټیجیک پالیسۍ سره دا تړل شوي خبرې دي هسې سرګیرې او سطحي خبرې نه دي او د دې شاته به دغه د دې منطقي عدم استحکام عدم ثبات او بدامني دا ټولې خبرې تړل شوي نو اخره کې به زه په دې ټپه خپله خبره راغونډه کړم خبرو پسې خبرې زیاتېږي وایي د کونړ یار له زیری ورکوي د کونړ یار له زیری ورکوي او باجوړي ناست دي په مفکوره کې ناوپاسه زاده یي نه